آیا پوهیږئ چې د انسان په ورځني ژوند کې کرکیله څومره اغیز لري؟ آیا می دانید که زراعت شما منبع عایداتی مواد خام است؟ څنګه کولی شئ ښه کرونده ولرئ؟ چگونه می توانید زراعت و مالداریتان را عاری از امراض و آفات طبیعی بسازید؟ دا او د دې ته ورته پوښتنو ځواب مو په کرکیله خپرونه کې د هیواد له مشهورو کارپوهانو واورئ. در برنامه زراعت از کارشناسان و متخصصین زراعتی خواهیم شنید که چگونه زراعت پیشرفته و عصری داشته باشید. کرکیله زراعت بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو او د کرکیلې خپرونې ډیرو زیاتو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله مند یم چې ټول براته روغ جوړ او خوشاله وي او د صحت او عافیت جامې به مو پرتان وي. دا د یو ځل بیا د کرکیلې خپرونې وخت را رسېدلی دی. د خپرونې کوربه مو د تل په څېر زه محمد شریف همت یم. د نن خپرونې لپاره زموږ موضوع ځنګلونه دي. ځنګلونه څنګه ساتل کیږي، د ځنګلونو د ودې لپاره څه ته اړتیا ده، د ځنګلونو د امنیتي تدابیرو لپاره څه کول پکار دي، او که غواړو چې ځنګلونه لا پراختیا ومومي او مصنوعي ځنګلونه رامنځته شي څه باید وشي. لشته طبیعي ځنګلونو دولت څرنګه ساتنه کړې ده او لا ورته کوم اقدامات لري. په همدې اړه مو د ځنګلونو د برخې یو تن متخصص سمیع الله ساحل صاحب سره مرکه کړې ده او هغه زموږ دغه پوښتنو د ته ورته پوښتنو ته ځوابونه راکړي دي. درنو اوریدونکو، په ګډه سره د سمیع الله ساحل صاحب سره شوي مرکه اورو چې هغه زموږ پوښتنو ته څه ډول ځوابونه ویلي دي. ساحل صاحب محترم، لومړی ته خپرونې کې ښه راغلاست وایم او زموږ خپرونې ته بخیر راغلی. په خیر اوسې همت صاحب محترم. تاسو د طریقه ټولو مینوالو وطندارانو ته د زړه کمه سلامونه وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې راته ښه وی او ډیره مننه ستاسو نه چې موږ ته مو وخت راکړه. ډیره مننه ساحل صاحب محترم. اوریدونکي منتظر وي چې موږ نن د زراعت خپرونه اورو، بیا د ځنګلونو موضوع ده. لومړی پوښتنې په توګه باندې د ځنګلاتو د مدیریت اساسي اصول کوم دي چې باید دغه اصول ته ډیره پاملرنه وشي؟ نو همت صاحب محترم، د ځنګلاتو هغه اساسي اصول چې دي هغه 15 اصول دي د مدیریت لپاره. اساسي اصول چې هغه لومړی پایدار استعمال دی، دوهم ټولنیزه ګډون دی، درېیم د قانوني چارچوکاټ دی، څلورم چې د طبیعي تنوع ساتنه ده، پنځم چې د اقتصادي، ایکولوژیکي او ټولنیز توازن دی. پر دغه اصولو باندې اصول او مدیریت د ځنګلونو کیږي. ډیره مننه ساحل صاحب محترمه. د اقلیم بدلون زموږ د ځنګلونو د جوړښت او ودې پر کومه برخه مستقیم اغیز کوي؟ یعنی که موږ وایو چې اقلیم بدلیږي او یا پکې مثال توپیر پکې حس کیږي، د ځنګلونو په کومه برخه باندې د هغه اساسي تاثیر بیا پروت وي؟ همت صاحب محترم، اقلیمي بدلون خو نن سبا زموږ ستاسو په وطن کې بیخي زیات شوی دی، ځکه بارانونه نشته دي، د مځکې اوبه چې دي سطحي اوبه ده، سطح یې ډېره ښکته تللې ده او نور بارانونه نشته دی، چې دا درې اغیزې لري چې هغه مهم اغیز یې دا دي. لومړی د باران کموالی دی، د ودې کمښت دی، او دویمه چې دا د تودوخې زیاتوالی دی چې نن سبا زموږ ستاسو په هیواد کې بیخي ګرمي آخرین حد ته لکه سږ کال چې څومره ګرمي وه د تېرو کلونو په څېر نه وه، زیاته وه. او دریمه چې دی د ناورینو یعنی وچکالي او دغه شیان دي چې دا په اقلیمي بدلون باندې ډېره قوي اثر او اغیز لري. که راشو خپل هیواد ته په افغانستان کې دغه بحث یو څه وکړو، زموږ د خاورې او زموږ د آب و هوا مطابق په دغه برخه باندې بحث وکړو. په افغانستان کې د طبیعي ځنګلونو بیا رغونه څنګه عملي کیږي؟ یعنی که موږ غواړو چې دغه کوم طبیعي ځنګلونه چې الله تعالی په موږ باندې پیرزو کړي دي، د دغې ځنګلونو بیا رغونه او د بیا رغونې لپاره کوم عملي ګامونه اخیستل کیږي؟ نو دا خو بهتره خبره ده چې د زموږ او ستاسې ګران هیواد کې الحمدلله چې یو ښه هیواد د زراعتي ځمکې لري، ښې په زر فریمانه ځمکې سته دی. نو د دې لپاره هغه کوم مهمه رول چې دی چې زموږ د اقلیمي بدلون کې هم اثر لري او په محیط زیستي کې هم لري، اول دا دی چې د نیالګیو کینول دي. باید ولسونه دې ته اړ کړو او خوشحاله اوسیږي او تشویق سي چې نیالګي کیني د خپل په ساحو منطقه او علاقو کې، ځکه څو ساحې سرسبزه سي. او دوهم دا دی چې تخمونه ټولول دي. لکه موږ او تاسو اوس الحمدلله په دا ولایتو کې مختلفه بوټي لرو، د هغوی باید تخمونه ټول سي او بیا کال دپاره وکرل سي تر څو د دوی زیاتوالی سي، نور هم زیات سي په ګران هیواد کې. که
د ځنګلونو د بیارغونې لپاره مو خبره وکړله چې کوم عملی ګامونه باید واخیستل شي. همدغې موضوع ته ورته یا د دې برعکس کومه موضوع چې ده هغه بیا د ځنګلونو تخریب تر ټولو مهم عوامل کوم یو دي بیا چې موږ ورباندې خبره کولی شو چې دغه عامل له وجې دغه عامل له وجې ځنګل تخریبیږي یا د تخریب سبب کیږي. نو دغه د تخریب چې کم قانونونه دي دغه څلور علت دي چې دا د ځنګلونو د تخریب باعث کیږي. چې لومړی دا د غیر قانوني قطع ده، لکه اوس دغه ځینې کسان د ژمي لپاره یا د سوخ لرګي د خرڅولو لپاره د طبیعي ځنګلونه قطع کوي تر څو دوی د خپل عواید لاسته راوړي. لومړی برخه دا ده. دویمه دا ده چې د سون توکي یا د سوځلو لرګي، مطلب د سوخ لپاره لرګي وي بیا د هغوی په ځای کال ته بله ونه نه کینوي. دریمه دا ده چې کرنیزه پراخونه نه کرنیزه پراخه، یعنی چې کم ساحه کې داسې مطلب د ځنګلونو پراخه کرنیزه نسته دی، که څومره قطع کیږي بیا څو کال دپاره یا په نوي کال کې پر دا ساحه باندې ځنګلونه نه کینوي چې د بل کال دپاره شنه شي. څلورمه دا ده چې اور آفتونه جګړې دي چې زموږ او تاسې هېواد کې په د تیر 100 کلن انقلاب کې د اشغالګرو له خوا نه بمبارۍ وسوې په ځنګلونو باندې، او بل قطع سولې ډېر په بېرحمۍ وسوځېدلې، یا د ګاونډ له خوا نه یا د هر چا د خوا نه زموږ او ستاسې ځنګلونو ته افات ډېر ورسېده. چې لله الحمد د اسلامي امارت د راتګ سره چې څو اسلامي امارت په ګران هېواد کې قایم شوی دی، الحمدلله د ټولو دغه څلور عوامله چې ما تاسو ته در وښودل د دې ټولو مخنیوی شوی دی. چې قطع د ځنګلونو وه چې د دې لپاره شنه قطع جوړه سوله چې د داخلي وزارت محترم مربوط کیږي. نو دا قطع په 34 ولایتونو کې حضور لري، خصوصا حضور زیات په هغو ولایتونو کې دی چې په کوم ولایتونو کې موږ طبیعي ځنګلات لرو. نو د دې د قطع مخنیوی کې خلک دې ته نه پرېږدي چې دا ځنګلونه په غیر قانوني توګه قطع کړي. دویم ورته راغللو په دې باندې مطلب غیر قانوني زموږ د لرګي انتقالېدل نورو ملکونو نورو کشورونو ته، چې لله الحمد اسلامي امارت د مشرتابه د فیصلې په اساس باندې او کومه فتوا چې راغلې ده دغه په فیصلې سره د ځنګلونو د غیر قانوني قوچاق یا د غیر قانوني تجارت لپاره هم مخنیوی ډیر شوی دی، چې انتقال د لرګیو حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته بند دی. نو ډیر مخنیوی الحمدلله شوی دی. ډیره مننه ساسه محترم. واقعي درانه اوریدونکي په دې وپوهېدل چې کوم عوامل د ځنګلونو د تخریب سبب کیږي. نو ان شاء الله هغوی به هم چې زموږ غږ اوري د ځنګلونو په اړه به دغې ټکو ته ډیر زیات پام کوي او ډیر فکر به ورته کوي. ساحل صاحب محترم، یو بله موضوع چې موږ وړاندې تخریب په نورو عواملو باندې هغه فزیکي عواملو باندې موږ خبرې وکړلې چې جنګ جګړه او یا د ونو قطع کول او یا نور مسایل و چې ځنګلونو د تخریب سبب کېدلو. دلته یو بله موضوع ده چې د ونو د ناروغیو او آفتونو د تشخیص عصري میتودونه کوم دي چې موږ که چېرته غواړو چې په دغه ونو کې هغه مرضونه امراض چې کوم دي هغه موږ تشخیص کړو، د دې لپاره عصري میتودونه څه دي؟ او همت صاحب محترم، مهمه موضوع خو دا ځکه ده چې زموږ او ستاسې په هېواد کې لله الحمد طبیعي ځنګلات ښه زیات او پرېمانه دي. نو په دې اساس باندې د زراعت محترم وزارت مقام له خوا نه او د رهبري له خوا نه سږ کال لپاره یو څه اندازه پیسې په نظر کې نیول شوي دي چې هغه روپۍ به د ځنګلونو د تشخیص د ونو د امراض او تثبیت د ځنګلونو لپاره ډرون کامرې GPS وسایل چې په صحیح او په کدستري نقطو باندې چې مجهز وي نو دا خریداري کیږي. چې د دې سره به موږ د زراعت وزارت متخصصین شته الحمدلله، لابراتوارونه لرو، نو چې کوم ونو کې کم امراض وي د هغوی به نتیجه ګیري راوړي دلته مرکز ته، بیا به د هغوی مطابق اما هر ولایت کې چې کومو ځنګلونو کې مشکلات یا مرضونه وه نو بیا به هغوی ولایتونو ته دوایي ورلیږي، چې د انشاءالله دا پلان لري د زراعت وزارت چې اجراتو کې دې هکله باندې هم. ساحل صاحب محترم، په دې باندې هم وپوهېدلو چې د دې لپاره کوم هغه عصري میتودونه کارول کیږي او تاسو یې ویل چې آینده کې ورته غم خوړل شوی دی او د دې لپاره حتی بودیجه په نظر کې نیول شوې ده. الله تعالی دې وکړي ځکه دغه ځنګل ساتل چې دي دا ورځ په ورځ باندې باید په عصري سیستمونو باندې وي، په عصري وسایلو باندې وي، ځکه ورو پرو دغه زمانه مخ په وړاندې ځي او خلک هم یو څه نوي ژوند ته او عصري ژوند ته داخلېږي. ساحل صاحب محترم، یوه بله موضوع د زراعتي موږ په طبیعي ځنګلونو باندې خبرې وکړې چې د هغې ساتنه او بیارغونه تخریب څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي. د زراعتي ځنګلونو سیستم زموږ هېواد لپاره څومره ګټور دی؟ یعنې که تاسې د موږ دغه جغرافیه وګورئ، په دغه جغرافیه کې د زراعتي ځنګلونو شتون څومره ګټور دی؟ همت صاحب محترم، زراعتي ځنګلونه خو داسې یو ځنګلونه دي چې هغه زموږ او ستاسې خپل په لاس کې دي، قدرتي ځنګلونه نه دي چې د الله متعال په قدرتونو سره شنه شي. نو طبیعي ځنګلونه زموږ او تاسې خپل په لاس کې دي چې لله الحمد زراعت وزارت په دې برخه کې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي.
ستا کال په تقریبا په 33 ولایتونو کې په 34 ولایتونو په ټول افغانستان کې دیو پروژې درلودلې د طبیعي ځنګلاتو د مصنوعي ځنګلاتو چې د غوی نه چینار و چارمغز و نو دغه نیالګي او بوټي و مطلب دا په دې خاطر باندې نه و چې موږ دا چاته ورکو نو دا په دې خاطر باندې دی چې دا یو د سیلابو مخنیوي کوي بل محیط زیست ښکلی کوي بل هغه کم خلک چې دغه ته اشد ضرورت لري دې ته نه اړ کېږي چې دوی ولاړ سي طبیعي ځنګلونه قطع کړي وسوځي دوی دغه مصنوعي ځنګلات چې موږ ورته کم ورکړي د زراعت وزارت د خوا نه یا کم لرګي وي نو دوی دغه قطع کوي او دا بیا بیرته راشنه کېږي خپله دا ځکه ډېر ښه دي ډېر ښه پیشرفت کوي او بیا سوځلی هم سي استفاده هم ورځنه کوي چې لله الحمد په دې برخه کې د زراعت وزارت ډېر ښه پیشرفت لري په مصنوعي ځنګلاتو کې. سایل صاحب محترم موږ خپلې خاورې ته په کتلو باندې دغه جغرافي او د ترتیب ته په کتلو باندې ستاسې په نظر باندې کومې ونې زموږ دغه جغرافي ته او زموږ خاورې ته مناسبې دي چې باید دلته نسبت نورو ونو ته ډېرې وکرل شي؟ نو همت صاحب محترم مناسبې خو ټول کومې ونې چې دي هغه څه میوه لرونکي وي څه غیر میوه لرونکي وي په افغانستان خاوره کې کېږي لله الحمد افغانستان خاوره یوه زراعتي خاوره ده د عضوي مواد او غیر عضوي موادو نه منحل خاوره ده چې هر رقم بوټی ته پکې کښېنئ نو هغه انشاءالله چې شین کېږي نو په دې برخه کې چې تاسې دا پوښتنه وکړه چې مناسبې دي لکه اوس موږ په مشرقي ولایتونو کې دا 4 ولایته چې دي او په جنوبي ولایتونو کې چې پکتیا خوست پکتیکا او لوګر ولایتونه دي مشرقي کې کونړ نورستان لغمان او ننګرهار ولایتونه دي په دا ولایتونو کې موږ توره جلغوزه لرو چې لله الحمد د نورو کلونو په څېر یې سږ کال ډېر تجارت بیخي مخته تللی دی او ښه مناسب قیمتونه لري چې په دې سره هم تجار د خپل عواید لاسته راوړلی سي هماغه ولسي خلک په شمال ولایتونو کې اوس لرو لکه د پستې دي په بادغیس او هرات کې موږ الحمدلله او په بلخ ولایت کې ښه فریمانه پسته لرو په هکتار مځکې پسته ده نو چې دا د خلکو لپاره ډېر مناسب هم د عاید لپاره ده او هم د دې کشور د ترقي او د صادراتو لپاره ده مناسب دی ده. وړاندې خبره وشوله چې په آینده کې پلان داسې دی د زراعت وزارت چې دوی به جی پی ایس او تر ډرون کیمرو پورې او دغه عصري وسایل او میتودونه به کاروي. اوس مهال یا په تیر کې د ځنګلونو د سروي نقشه جوړونې او څارنې لپاره کوم تخنیکونه کارول کیږي هغه چې هممهاله شته دی او اوس کاریږي؟ نو فی الحال خو داسې و چې په دا تیر 20 کلن انقلاب کې دا کم تخنیکی ټیمونه چې دوی د سرسي ځنګلونو ته نه درلودله چې هغه د ځنګلاتو ساحې اکثریت د مجاهدینو سره وي الحمدلله نو اوس فی الحال چې د زراعت وزارت په دې برخه کې ډېرې سرویګانې کړي دي چې په مشرقي ولایتونو کې سوي دي په هرات او په دا شمال ولایتونو کې جنوبي ولایتونو کې غربي ولایتونو کې د ټول افغانستان په سطحه باندې سوي دي نو چې هغه 2.4 ځنګلونه د افغانستان دي هغه ټول هکتاره دا ټول تثبیت کړي دي خو اوس د دې لپاره چې نورم شفافیت په ځنګلونو کې راسي او تثبیت صحیح وسی د دې لپاره د زراعت وزارت دا اقدام کړی دی چې دوی به ډرون کامرې جی پی ایس وسایل او هغه مسلکي انجینران به ورته ګماري چې د دې مسلک ولري د ډرون د انجیوګرافیک نه د پل تخنیک یا د بل پوهنتون خلاص وسیږي چې مسلکي په دا برخه کې چې ترڅو د ځنګلونو صحیح او دقیقه تثبیت وسی. مخکې موږ یادونه وکړه چې د افغانستان د جغرافیې لپاره په عموم کې موږ خبره وکړه چې کومې ونې مناسب دي چې باید کېنول شي. دلته یو څه اضافهوالی په دغه پوښتنه کې غواړم یو بله پوښتنه له تاسې وکړم د ګړنګونو هغه ځایونه چې تر سیلاب لاندې دي او هغه ځایونه چې تیزابي خاوره لري دغه خاوره کې تیزابیت موجود دی د دغه ځای لپاره د ونو چې دی غوره ډولونه کم یو دي که موږ په دغه ځایونو کې یادونه وکړو؟ تاسو خو ډېره ښه پوښتنه وکړه همت صاحب محترم. بهتره دا دی چې د کوم ساحې سیلابونه لري او یا خطر د سیلابونو پکې موجود وي نو باید هلته داسې ونې کېنول سي چې هغوی مستقیمه ریشه ولري پاشان ریشه ونه لري ځکه موږ 2 نوع ریشه لرو یوه ریشه مستقیم ده چې په مځکه کې کته ځي یوه پاشان ده لکه هغه پاشان اوس داسې دي چې مطلب لږ شانته زور هم راسي د مځکې سر سره نږدې وي دا یې زه راوړي چپه کېږي که سیلاب وي که باد وي چې هغوی جملې نه زه تاسې ته داسې زنیبرګانو کې مثال درکړم لکه ناجو ونیسوي د صبر ونیسوي دا اوس پاشان ریشه لري دا مستقیم ریشه نه لري ګورې تاسې به لیدلي وي چې په دا مشرقي ولایتونو کې یا طوفان څه شی وسي دا ونې ډېرې زر چپه کېږي نو د دې ځای لپاره مناسب دا هغه ونې دي چې مستقیمه ریشه ولري ترڅو د ځمکې عمق ته ورسیږي که سیلاب راځي که باد راځي دا مخنیوی د هر چی شینه کوي او مقاومت یې زیات دی چې هغه یا خنګ وي یا توت وي یا چارمغز وي نو دغه ده چارمغز خو په پاشان ریشه نه پاشان دي دغه ریشې هم دغه توت او خنګان او دغه سپیدار چینار چې دي دا بیا مستقیم ریشه لري دا مقاومت یې زیات دی. سایل صاحب محترم د اورلګېدنې د مخنیوي نړیوالې لارې کومې دي او افغانستان څنګه تطبیق کولی شي؟ او تاسې خو ډېره ښه پوښتنه وکړه همت صاحب محترم. اورلګېدنه نن سبا زموږ او ستاسې په هېواد کې بیخي زیاته شوې ده خصوصا په مشرقي ولایتونو کې لکه اوس دا زموږ او ستاسې چوپانان دي په مشرقي ولایتونو کې ځنګلاتو ساحې ته چې کله ولاړ سي مالونه بوځي د څار لپاره هلته دوی اور بلکې باعث دا اور د دوی داسې چې ټول ځنګل اور واخلي
نو د دې لپاره موږ عصري داسې د هوایي لارې نه څه شی نه لرو چې د اور مهار کو. نو د دې په خاطر باندې موږ هغه ګاز ډبې چې کومې دي د اکسیجن لپاره چې هغه هوا بادوي او د اور مخنیوی کوي. نو دا د زراعت وزارت مشرقي ولایتونو ته الحمدلله ښه پرېمانه بودیجه ورکړې ده. اول ته خریداري سوي دي که چېرته په کومه ساحه کې اور لګېږي د ولسي خلکو په ملاتړ سره او د قومونو په همغږۍ سره د خپل د زراعت ریاستونو او د مربوطه ارګانونو سره دیو په همغږۍ ځي دا اور مهار کوي. لکه نن سبا زموږ په تاسې په د مشرقي ولایتونو کې طبیعي ځنګلات ډېر زیات دي. دا چې اور واخلي د دې اور مهارېدل ډېر ناممکنه دي ځکه دا د غره سر دی، نه سړک ورختلی چې اطفایه موټر ورپورته سي او نه داسې عصري وسایل نور پیشرفته موږ او تاسې لرو چې د هوا د لارې نه په دیو باندې اوبه وروپاشو د خارج په سیستم باندې څو دا اور مهار سي. نو د دې په خاطر باندې موږ هغه ادنا او وړوکي وسایل اخیستي دي چې تر څو څومره عاجل کېږي اور مهار سي. نور هم انشاءالله زراعت وزارت په دې پلان کې دی. اوس داسې ځینې مؤسسات راځي وایي چې موږ دا د اور لګېدن یا د ځنګلونو په رابطه باندې مطلب دلته کار کوو. نو موږ ورته دا پلان دی چې دوی د هوایي طریق نه یا د مځکې د طریق نه داسې یو وسیله واخلي که چېرته په ځنګلونو کې اور لګېږي چې څومره عاجل وسي د خپله په وسیلې طریقې سره موږ دا اور مړ کړو. دا به ښیي. وړاندې هم یادونه وشوله چې د اسلامي امارت په راتګ سره د ځنګلونو د قطع مخه نیول شوې ده، د ځنګلونو غیر قانوني د وهلو مخه نیول شوې ده. دلته پوښتنه راولاړېږي چې که موږ چې ته خپلو هېوادوالو ته دا یادونه کوو چې ځنګلونه مه قطع کوئ، ونې مه پرې کوئ، ونې مه وهئ، د دې بدیل هغه انرژي چې باید د دې ونو په ځای باندې استعمال کړي، کوم ښه بدیل شته ورته؟ هو الحمدلله زموږ او ستاسې هېواد چې دی یو معدني هېواد دی. د معدنونه لرو، د زغالو معدنونه ښه پرېمانه لرو په شمال ولایتونو کې چې دغه جملې نه تاسې ته زه مثال درکړم. د دریسوف زغال دی، موږ ولسونو لپاره کمیټې ټاکلي دي او د وزارت د رهبرۍ هم دا هدایت دی چې تاسې ځنګلونه مه قطع کوئ. مخکې به زغال په 11,000 روپۍ وټن، خو موږ د دغه د قطع د ځنګلونو لپاره د مخنیوي د ځنګلونو لپاره چې قطع نشي زغالو نرخ یې راکته که 6,000 روپیو ته بهترینه وسیله ده چې انرژي حرارتي ورته وایي دوی ښه په پرېمانه مصرفولی سي. د ځنګلونو د قطع نه دا ورته مناسب تمامېږي. داسې وخت راځي چې په مرکو کې، په مسایلو کې، په بحثونو کې د شنه کمربند یادونه کېږي. دغه د شنو کمربندونو جوړول د ښارونو پر هوا څومره اغېز لري؟ یعنې که موږ تاسو اوس فرض کړو خپله وګورو د کابل هوا ډېره خرابه ده، اوس دغسې د شنو کمربندونو جوړول د ښارونو په هوا څومره اغېز لري ستاسې په نظر باندې؟ دا د شنه کمربندونه مخکې د زراعت وزارت مستقل یو اداره و مربوط و د زراعت وزارت ته چې د اسلامي امارت د راتګ سره د ښاروالۍ محترم عمومي ریاست ته دا ورواله سو شنه کمربندونه. نو دومره په اړه زه وضاحت نه در کوم، خو دومره درته وایم چې دا شنه کمربندونه په کومو ساحاتو کې وي. تاسې د کابل یادونه وکړه، زه به اوس یو مثال درکړم. یو کس وایي په سعودي کې تللی و ډاکټر ته، نو ډاکټر ته تللی و د کمبود د اکسیجن درلوده. نو چې کله ډاکټر د ته د اکسیجن بند کړی و برابر په ده باندې ډېرې زیاتې روپۍ راغلي وي. ریال دی هلته که پاوند دی روپۍ نه پوهېږم چې څه شی ریال دی. څو ریاله راغلي وو. نو دا سړی چې واپس کله جوړ سوی او صحت یې سلامت سوی و زړلی و. د ډاکټر ورته ویلي چې په تا پیسو مصرف ډېر راغی چې ودې زړلی که څه باعث و. سړي ورته ویلي چې نه ما ته دا زړه رانغله چې ولې ما باندې د پیسو مصرف راغی، ما ته په دې خاطر زړه راغله چې زما د 2-3 ورځو اکسیجن مطلب په ما دومره مصارف راغله دا چې الله متعال موږ ته څومره اکسیجن راکړی د دې شنو ونو نه، د دې طبیعي ښکلا نه. نو د دې که زموږ نه سواله جواب وسي د دې به څه جواب وي؟ نو د هېوادوالو نه زموږ دا غوښتنه ده چې څومره کولی سي د خپل په محیط، د خپل په حلاقات، د خپل په ښار مربوطه چې کومې ساحې دي، نو چې څومره شنه بوټي کینی دا به مناسب وي. فضا به زموږ او ستاسې پاکه وي. که لله الحمد لکه نورو ولایتونو ته چې تاسې اوس ولاړ سئ چې ځنګلونه پکې زیات دي، ونې پکې خلکو کېنولي دي، هلته هوا ډېره پاکه شفافه هوا ده، هېڅ نوع امراض نشته دی. خو کابل ته چې راسې دلته خلک د انرژي حرارتي د زغالو نه استعمال کوي، ټایرونه سوځي، یو څه بل څه سوځي، ونې کمې دي. نو دا باعث کېږي چې خلکو ته امراض پیدا سي. ډېره مننه سایل صاحب محترمه چې د ځنګلونو دوامدار استعمال اوس خلک د دې دوامدار استعمال کوي. صحیح ده؟ په دې باندې چې د دې بنسټ موږ ځینې وخت کوو چې د دې بنسټ ته د ختمېدلو خطر مواجه کېږي. په دې باندې کوم مدیریت چې تاسې دی د مدیریت څومره بریالی دی چې د ځنګلونو د دوامداره د استعمال مخنیوی کړی دی؟ هو دا خو ډېر دوامداره دی. موږ په ولایتونو کې د زراعت ریاستونه دي، بیا په زراعت ریاستونو کې موږ مستقل ورته طبیعي ځنګلات امریتونه لرو. بیا د طبیعي ځنګلات امریتونه په هرې ولسوالۍ کې مدیریتونه لرو موږ د ځنګلاتو، چې دا ډېر اغېز لري په خلکو باندې. ډېر خلکو ته آګاهي ورکوي چې ځنګلونه مه قطع کوئ، ځنګلونه پراخه کړئ، مطلب حفاظت یې وکړئ، مخنیوی کوي ورنه. نو دا لله الحمد ډېر ښه پیشرفت کوي. وچکالۍ یادونه مو وکړه، تر ډېره پورې دغه د وچکالۍ نوم ډېر لر اوبر کېږي. هر څوک وایي چې وچکالي ده، وچکالي ده، بله خبره یې په خوله باندې نشته دی. د وچکالۍ په حالت کې د ونو د ژغورنې تخنیکي لارې کومې دي چې موږ باید
د وچکالۍ په موده کې له ونو نه ساتنه وکړو؟ نو د وچکالۍ په موده کې چې موږ د ونو د چې وچې نسی او د دیو نه حفاظت وکړو، دا مهمه لاره دا ده. لکه په هرات ولایت کې موږ تقریبا څومره د پستو ونې وې تیر کال چې هلته تطبیق شوې وه کومه پروژه، نو د هغوی لپاره قطري سیستم موږ لرو. موږ او تاسې که اوس په افغانستان کې چې دا کم ځنګلونه دي او بودیجه ورته منظور وي، دا موږ قطري ته واړوو، نو لله الحمد موږ او تاسې به یوه ونه وچه نسي. ځکه موږ او تاسې په غرونو کې چینې لرو، په فارسي کې ورته چشمې وایي، نو اوبه هم ښې فریمانه دي افغانستان کې. خو دا چې سطحي اوبه زموږ ښکته ځي، د څاګانو نه خلک استعمال زیات کوي، نو دا کمیږي اوبه ورځ په ورځ سطحه ښکته ځي. نو د دې په خاطر مناسب دا دی چې دغه سیستم قطري سي په افغانستان کې د ځنګلونو، نو انشاءالله کیږي. پلانونه لري ورته د زراعت وزارت، انشاءالله دا به د مشرتابه په هدایت سره دا به هم قطري سي. چې سیستم قطري سي، نور بیا انشاءالله د وچکالۍ مخنیوی ډیر زیات کیږي د ځنګلونو. ساحل صاحب محترم، د افغانستان د ځنګلاتو د ساتنې لپاره تر ټولو مهمې قانوني تشې کومې دي چې لا ورته اړتیا ده؟ نو قانوني تشې دا دي لکه اوس موږ د ځنګلونو قطع ته به راسو، ځکه دغه موضوع چې کوم قانون ته راجع کیږي دا ټول د ځنګلونو په قطع باندې کیږي. طبیعي ځنګلاتو نه موږ تاسې بحث کوو. نو هغه دا دی لکه اوس یو سړی د ځنګل په غیر قانوني توګه قطع کوي، د دې لپاره موږ یو قانون جوړ کړی دی. قانون هم د عدلي محترم وزارت ته لیږلی چې تر اوسه پورې توشیح شوی نه دی. نو چې توشیح سي بیا په قانون کې ټول وضاحت شته دی، بیا به خلکو سره هغسې کیږي. ډېره مننه ساحل صاحب محترم. په جګړه ځپلو سیمو کې د ځنګلاتو بیا رغول له څه شي څخه پیل کیږي؟ نو د موږ او تاسې هیواد خو یو دغو هیوادونو نه دی چې په دا 20 کلونو د انقلاب کې یرغلګر راغله، نو نه په ماشومانو رحم وکړه، نه په ځنګلونو رحم وکړه، نه په حیواناتو رحم وکړه، په هر څه شي دیو. بس هغه لکه په ننګرهار ولایت کې د بمونو مور استعمال کړه په کومه ساحه کې تر اوسه پورې هلته هیڅ بوټی نه شینګېږي. نو په ځینې ولایتونو کې داسې و لکه مطلب په ځنګلونو کې به چې مجاهدینو په هغوی باندې به بمبار وکړو، هغوی به شهیدان کړه. نو اوس باعث دا دی چې بیرته ځنګلونه بیا ورغول سي یا شنه سي. نو ولسي خلکو ته ضرورت دی چې عامه پوهاوی وسي، چې د دې لپاره لله الحمد زموږ د ولایتو کې د زراعت ریاستونه دي چې هغوی رئیسان روزانه په هفته کې یو ور دوه وارې د ولسونو سره ناستې لري. دغه ناستې د باعث د دې نه دي چې د ولسونو مشکلات اوري. ولسونه په دې غوښتنه کې دي چې موږ باید ځنګلونه بیرته پراخه کړو. نو دغه د زراعت ریاستونه هغوی ته اطمینان ورکړي چې موږ به تاسو ته به نیالګي درکوو، تاسې به په خپل ساحو کې کینوئ، لکه په جنګونو کې قطع سوي دي یا غیر قانوني توګه قوچاق سوي دي. نو بیرته چې نیالګي ورکوو سي انشاءالله بیرته به دا شنه کیږي او هغه به کیږي دا سرسبزه کیږي ساحې. په ونو باندې مباحث وکړه، ځنګلونو باندې د هغې په قطع باندې مباحث وکړه، په بیا رغونو باندې مباحث وکړو. درنو اورېدونکو، تاسې له هوریت راډیو 88.5 FM څخه دمګړۍ د کرکیلې خپرونه اورئ. په خپرونه کې راسره له خوشبخته قدرمن سمیع الله ساحل صاحب راسره دی او دی راسره د ځنګلاتو پر موضوع باندې بحث کوي. ساحل صاحب محترم، د تخم د کیفیت نرسري جوړولو او کرلو ساینسي معیارونه څه دي؟ ساینسي معیارونه دا دي همت صاحب محترم. نو موږ اصلي تخم باید چیرته چې موږ د ځنګلونو بیا رغونه کوو یا د ساحې سرسبزه کوو، باید اصلي تخم وکارو. ځکه موږ او تاسې که چیرته اصلي تخم ونه کاروو، نو موږ دغه نه بیرته حاصل نسو راوړلی لاسته. که اصلي تخم وکاروو دا زموږ او تاسې لپاره مناسب دی. دویم د خاورې رطوبت مهمه دی. اوس داسې ساحې دي چې هلته مطلب موږ او تاسې نیالګی کینو، یا تیږه ده یا خوره لري یا مالګه لري، هغه ساحه ونه پکې نه کیږي، مانګ وي، کلکه وي، اوبه نه وي پکې. دا ساحه مناسب نه ده. باید د خاورې رطوبت مهمه دی چې خاوره دغه کومه ونه چې پکې شنه کیږي دغې سره موافقت ولري. که موافقت ونه لري بس دیو بیا سره جوړ نه راځي. او درېیمه راغلو د تخنیکي لارښود تعقیب دی چې باید په ښه تعقیب سي. دغه موضوع نه ده چې دا په ښه تعقیب سي. لکه اوس موږ پروژې ورکوو ولایتونو ته، د چارمغزو پروژې دي یا دغه دي، دغه پسې بیا ټیمونه ځي دیو تعقیبي چې آیا دغه پروژې په صحیح ساحو کې چې هغه کوم ساحې چې دیو لپاره مناسب دي، اوبه لري، موافقت لري، او که په غیر قانوني یا په تیږو یا په منګونو یا په غره یا په کاړ یا په مطلب داسې ساحو کې تطبیق شوي دي چې هلته اوبه نه وي، بیا موږ بل کال دپاره غزې ته پروژې نه ورکوو، داسې ساحو ته ورکوو چې خاوره رطوبت ولري دغه ونو سره. ډېره مننه ساحل صاحب محترمه. بله پوښتنه دا چې د غیر قانوني قطع د مخنیوي لپاره د ټکنالوژۍ کوم نوي میتودونه نړیوال کاروي، هغه چې موږ نه کاروو مګر نړیوال کاروي؟ نړیوال خو کاروي، لکه دا ډرون کامرا سو، قمر مصنوعي سو، دغه نړیوال کاروي د ځنګلونو لپاره هغوی ډېر استعمال کوي. چې نو انشاءالله زموږ او تاسې هیواد کې به په دا نږدې وختونو کې دا ډرون کامرې او قمر مصنوعي ته خو موږ او تاسې به دومره زر لاسرسی نه لرو، خو ډرون کامرې ته لاسرسی لرو. انشاءالله دا به ډېر زر وسي. د بیولوژیکي تنوع د ساتنې لپاره د ځنګلاتو رول څه دی؟ نو بیولوژیکي ساحه د تنوع لپاره خو دا ډېره مهمه موضوع ځکه ده چې هلته حیوانات ژوند کوي په ځنګلونو کې. لکه موږ او تاسې اوس په بدخشان ولایت په ځنګلونو کې د پامیر او د واخان هلته موږ پلنګ لرو،
په مشرقي ولایتونو کې شادیګان استه دی. نو دا د دې ځنګله د شینوالي او د بیولوژیکي تنوع د پاره چې د حیات وحش ورته وای، موږ ځان ته جلا ریاستونه لرو چې د حفاظت سوو ساحاتو ریاستونه ورته وای. نو دا د هغوی ځان ته جلا امریتونه لري چې د تنوع لپاره دا ډیره مهمه موضوع ده. دویمه د ایکوسیستم تعادل دی چې هغه کم ځنګلونه یا کم ساحې د ایکوسیستم تعادل پکې برابر وي، نو هلته به تنوع د حیات وحش هم ډیره مهمه ده. نو دوی به هلته د خپله ژوند کوي. لکه زموږ او تاسې د وحشي درندګان دي یا حیوانات دي، دا ټول په ځنګلاتو کې دي. که چیرته هغه د ځنګلونو ساحه د دوی سره مناسبه ساحه وي، نو دوی به هلته ژوند کولی شي. سایل صاحب محترم، ستاسې په نظر باندې د راتلونکو 20 کلونو لپاره د افغانستان د شنو ساحو پراختیا ستراتیژي څنګه اټکل کوئ یا اټکل کیږي؟ او دا خو ډیره مهمه موضوع ده چې په دې برخه کې د زراعت وزارت د اقتصاد محترم وزارت لخوا نه یو د 15 کلن د انکشافي پلان غوښتنه سوې وه چې تاسو د خپل پلان موږ ته را پیشنهاد کړئ، چې په دې کې د زموږ د زراعت وزارت متخصصین حکم چې کانسپټ نوټونه جوړوي، نو دوی پکې ښه پوره د خپل رول وښوده. نو هغه کانسپټ نوټونه ترتیب کړي وو چې د اقتصاد محترم وزارت ته ولېږل، هغوی بیا د عدلیې د مالی محترم وزارت سره شریک کړه. نو بیا د غزه نه دا د مشرتابه محترم مقام ته ځي. نو د دې لپاره ښې فریمانه پروژې نیول سوي دي، انکشافي پروژې، پیسې پکې مد نظر سوي دي. نو انشاءالله چې دا یو ور وسي، نو 20 کلن پلانونه خو اوس موږ نه لرو، 15 کلن کوتا مدته پلانونه دي. نو چې کله 20 کلن پلانونه هم راسي، نو الحمدلله متخصصین سته دی، هغوی به د خپله په برخه کې هغه کم موضوعات چې مهم دي هغه به پیشنهادوي او مشرانو لخوا به ورته منظوریږي. د یو تن متخصص او مسؤل په توګه هیوادوالو ته پیغام څه دی، هغه چې غواړي له زړه نه هغه چې تاسې تجربه ده، هغه چې تاسې کاري وړتیا ده، د هغې په اساس باندې به خپلو هیوادوالو ته پیغام څه ورکوي؟ نو زما پیغام خو ټولو هیوادوالو ته دا دی چې ځنګل زموږ د ژوند تضمین دی، ځنګلونه زموږ او ستاسې د ژوند تضمین دی. که نن یې ونه ساتو، نو سبا به موږ او ستاسې ژوند نه لرو. راځئ نو ټولو هیوادوالو ته یم چې لاسونه سره لاس په لاس کو د خپل د ځنګلونو نه حفاظت وکړو. ما چې مخکې ویلې چې ځنګلونه زموږ د ژوند تضمین کوي، دا په دې معنا سره زموږ د ژوند تضمین کوي چې دا اکسیجن موږ ته راکوي، دا د خپل نفس مو نه دی، دا موږ ته راکوي، امراضو نه مو ساتي، مخنیوی د امراضو کوي، ساحې مو سرسبزه کوي. نو د ټولو هیوادوالو نه مې دا غوښتنه ده چې لاس په لاس دی د خپل په هیواد کې که یو بوټه یو کس کینی، نو کوشش دیو کې چې 15 بوټي کینی په یوه ساحه کې او حفاظت یې وکړي، اوبو رسیدګي ورته وکړي، نو انشاءالله زموږ او ستاسې هیواد به یو لرغونی او سرسبزه هیواد وي. ډېره زیاته مننه قدرمن سمیع الله ساحل صاحب چې راغلی، وخت مو راکړو، خپرونې ته مځان حاضر کړ. خیر اوسې همت صاحب محترم، ستاسې نم ډېره زیاته مننه، د مینوال نم ډېره زیاته مننه چې تاسې موږ ته وخت راکړو د خپله په خپرونه کې، تاسې سوالونو ته موږ جوابونه ویلې. الله تعالی دې اجر درکړي. ښه وخت. بیا هم ستړي مشئ درنو اورېدونکو، هیلهمند یم چې د مرکې برخه مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وه او ستاسو لپاره دغه مرکه په زړه پورې وسېدلې دي. بله برخه ده او په دې برخه کې بیا زموږ ګران همکار اعظام الله باوري تاسو ته مقاله چمتو کړې ده. په ګډه سره دغه مقالې ته غوږ کیږو چې باوري صاحب پرې زحمت کاږلی دی. ځنګل د ځمکې یو سیمه ده چې ونې پکې واکمنې دي. په نړۍ کې د ځنګل په اړه سلګونه تعریفونه کیږي چې د ونې کثافت، د ونې لوړوالی، د ځمکې کارول، قانوني موقف او د ایکولوژیکي فعالیت فکتورونه پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO ځنګل داسې تعریفوي: له 0.15 هکتاره ډېر ځمکه چې له 15 مترو لوړې ونې ولري او له 10 سلنه زیاتې ونې چې دغه وضعیت ته ورسیږي. د دغه تعریف په کارونې سره د 2020 FRA نړیوالې ځنګلي سرچینو ارزونه وښودله چې ځنګلونه 4.06 هکتاره یعنی 10 میلیارد هکتاره 40.6 میلیون کیلومتر مربع 15.8 میلیون مایل مربع یا نږدې 1.1 سلنه ځمکه په 2020 کال کې تر پوښښ لاندې راولي. ځنګلونه د ځمکې تر ټولو مهم ایکوسیستم دی او په ټوله نړۍ کې ویشل شوي دي. د نړۍ تر نیمایي زیات ځنګلونه یوازې په 15 هیوادونو برازیل، کاناډا، چین، د روسیې فدراسیون او د امریکا متحده ایالاتو کې دي. د ځنګلونو لویه برخه یعنی 45 سلنه په استوایي عرض البلدونو کې ده او له هغې وروسته په شمالي معتدله او نیمګرمو سیمو کې ده. ځنګلونه د ځمکې د بایوسفیر د ناخالص لومړني تولید 75 سلنه جوړوي. ځنګلونه د ځمکې د بایوسفیر د ناخالص لومړني تولید 75 سلنه جوړوي او د ځمکې د نبات بایوماس
80 سلنه لري. په کال کې د خالص لومړني تولید استوایي ځنګلونو لپاره 21.9 ګیګا ټن بایوماس، د معتدله ځنګلونو لپاره 8.1 او د شمالي ځنګلونو لپاره 2.6 سلنه اټکل شوی دی. ځنګلونه په بیلابیلو عرض البلدونو او ډول ډول لوړو کې له ورښتونو او تبخیر سره بیلابیل بیومونه جوړوي. د شمالي قطب په شاوخوا کې شمالي ځنګلونه، استوایي نمجن ځنګلونه او وچ استوایي ځنګلونه، د استوا په شاوخوا کې وچ ځنګلونه او د منځنۍ جغرافیا په اوږدو کې معتدل ځنګلونه. هغه سیمې چې لوړې دي د لوړو ارتفاعاتو په ساحه کې د ورته ځنګلونو ملاتړ ته لیوالتیا لري او د ورښت اندازه هم د ځنګل په ترکیب اغیز کوي. د ځنګلونو نږدې نیمایي یعنی 49 سلنه ساحه باندې په نسبي توګه لاس نه دی وهل شوی، په داسې حال کې چې 9 سلنه په ټوټو او لږ وصل سیمو کې موندل کیږي. د استوایي باراني ځنګلونو او د شمالي مخروطي ځنګلونو لږ ټوټه ټوټه شوي دي، په داسې حال کې چې نیمه استوایي وچځنګلونه او معتدل سمندري ځنګلونه ټوټې شوي دي. د نړۍ شاوخوا 80 سلنه ځنګلي ساحه د 1 میلیون هکتاره یعنی 2.5 میلیون هکتاره کې موندل کیږي. پاتې 20 سلنه په ټوله نړۍ کې په څه باندې 40 میلیون ټوټو کې پرته ده. نږدې ډیره برخه په لږ اتفاق سره له 1000 هکتاره یعنی 2.5 هکتار سره پراخوالی لري. د هوریت راډیو درنو اوریدونکو او د کرکیلې خپرونې ډیرو زیاتو مینوالو، دا وه د دې اونۍ لپاره د کرکیلې خپرونه چې ما محمد شریف همت درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې اونۍ چې له یوې نوې موضوع، نوې میلمه او نوې خپرونې سره ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږم. ما ته اجازه راکوئ هر چیرې چې یاست ښه د باد او خوشحاله اوسېږئ د یو ودان، زرغون او سرلوړي افغانستان په هیله د الله په امان. آیا پوهیږئ چې د انسان په ورځني ژوند کې کرکیله څومره اغیز لري؟ آیا می دانید که زراعت شما منبع عایداتی مواد خام است؟ څنګه کولی شئ ښه کرونده ولرئ؟ چگونه می توانید زراعت و مالداریتان را عاری از امراض و آفات طبیعی بسازید؟ دا او د دې ته ورته پوښتنو ځواب مو په کرکیله خپرونه کې د هیواد له مشهورو کارپوهانو واورئ. در برنامه زراعت از کارشناسان و متخصصین زراعتی خواهیم شنید که چگونه زراعت پیشرفته و عصری داشته باشید. کرکیله زراعت